مهمو مسایلو دپاره د لویو ستونزو د حل دپاره لوی جرګې راغوښتي دي او د لوی جرګې هغه ستونزې لوی جرګې ته سپارلي تر څو د حل لاره ورته راوباسي. هره مسله که غټه وي او که وړه وي چې حیثیت د دې ولري چې جرګه باید پرېکړه پرې وکړي، زه فکر کوم چې موږ باید لبیک ورته ووایو. ښه دی چې د خلکو نظر واورېدل شي. په ډیرو حکومتونو کې دغسې کیږي چې په خپله رئیس جمهور پرېکړې کوي یا هم د رئیس جمهور هغه ټیم پرېکړې کوي، د خلکو نظر نه اوري. نو زه په دې اند یم چې کله چې د خلکو نظرونو ته رجوع کیږي دا یوه ښه خبره ده تر څو چې خلک خپل ځان وویني په هغه پرېکړو کې. جرګه امریکایي سي بیا خلکو نظرونو ته څه ډول دلته احترام کیږي یا درناوی کیږي؟ زه فکر کوم جرګه به د امریکایي توب او نه امریکایي توب موضوع په مورد باندې حل ځکه کوي چې امریکا د طالبانو سره خپله هوکړه لاسلیک کړې ده. دوی د صحنې څخه وتلي دي. محکمه صاحب ویلي چې همدغه جرګه هم امریکایانو راغوښتې. دوی موږ ته په غونډۍ ناست دي. دا چې سبا افغانان په خپلو منځو کې سره وژني او که نه وژني دا د دوی لپاره مهمه نه ده. اوس جرګه چا راغوښتې، افغانان او که یا بهرنیانو فشار په نتیجه کې راغلی؟ ما وویل چې امریکایانو خپل کار کړی، دوی هلته په غونډۍ ناست دي. افغانانو ته یې موضوع ورسپارلې ده چې تاسو که جنګ کوئ او که سوله کوئ دا ستاسو خپل کار دی. نو په لویه کې ویلی شو چې ښه ده چې د خلکو نظر په مسایلو کې واورېدل شي او دوی خپل ځان په پرېکړو کې وویني. ډېر زیات مننه. ورځو سکایپ له لارې د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالشکور مطمئن صاحب هم وصل سوی. مطمئن صاحب ښه راغلاست. که د جرګې په تړاو باندې نظر واخلئ چې جرګې څخه ملاتړ یاست او که نه مخالفت کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط جرگه خدمت شما باید در شودی که این جرگه یک جرگه دایر شده. البته ملت افغانستان علاقمند به این جرگه نبوده و این جرگه کدام نتیجه مثبت منفی هم به بار نمیاره. به خاطر از اینکه اگر ما بگوییم که جرگه مشورتی دایر کردنش لازمی بود، به نظر ما لازم نبود و این مصارف هنگفت باید نمیشد. به خاطر که اگر ما رأی ملت مد نظر بگیریم، ما میبینیم که ملت افغانستان 99% چیغ میزنه که ما صلح میخواهیم و اکثریت سیاسیون و سازمان هایی که در افغانستان اجتماعات داشتن اینا از دولت خواهش میکردن که شما 4600 زندانی طالبان را رها کردین و به 400 زندانی دیگه چرا پایفشاری میکنین؟ شما وقت ضایع میکنین، شما علاقمند به آوردن صلح در افغانستان نیستین و این جرگه ما جرگه واقعی نمیدانیم، جرگه نماینده های مردم افغانستان نمیدانیم. نماینده های اصلی مردم افغانستان کسایی هستند که در پارلمان نشستند. اگر واقعا اینا رأی مردم به کار میخواستن که ملاحظه کنن و ببینن که رأی مردم در ارتباط چی است، اینا باید با پارلمان افغانستان مشوره میکردن. این اشخاصی که آمدن در ظرف یک روز در ظرف یک روز آماده شدن 3200 نفر. آیا این 3200 نفری که در ظرف یک روز آماده میشه برای جرگه، آیا این نمایندگی از 32 میلیون یا 40 میلیون نفوس افغانستان کردن میتونه؟ ما ایرا میتونیم به اطمینان بگوییم که اگر امی جلسه دایر هم نمیشد، امی جرگه مشورتی بندی های طالبا رها میشدن، در شکلی که می بود رها میشدن. چنانچه اطلاع دقیق داریم که در زمانی که جرگه جریان داشت 52 نفر از امی 400 نفر زندانی که سرش جنجال برپا شده، 52 نفر از این زندانی ها رها شدن و اونا وقت به خانه های خودان رسیدن. پس ما ایره میتونیم بگوییم که این یک جرگه نمایشی، ضایع کردن وقت و یک مصارف هنگفته که 330 میلیون افغانی اینجا به کار برده شده، در حالی که مردم افغانستان 90% در زیر فقر، به گفته خود آقای رئیس جمهور که میگن 90% مردم افغانستان در زیر فقر، تحت فقر زندگی میکنن. آیا این مصارف هنگفت چی لازم بود؟
این جلسه دایر میشد. ډېره زیاته مننه مطمئن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. مشال صاحب، د جرګې څخه اساسي هدف څه و؟ راځي دغه جرګه خو اوس برګزاره سوه، نن یې وروستۍ پرېکړه صادرېږي دغه جرګې له لورې چې بالاخره حکومت ته وسپارل کېږي دغه وړاندیزونه. او تر ډېره پورې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې د جرګې کمیټو د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو باندې مثبته رایه اچولې ده چې دغه بندیان باید خوشي سي. اساسي هدف د جرګې څخه څه ترلاسه کول دي حکومت؟ اساسي هدف د جرګې نه حکومت د خپلې ماتې د خپلو رسواییو پټولو. حکومت په ډېره رسوایي د اغزن د پاکستان د استخباراتو او د اردو له خوا نه د ډیورند په کرښه باندې کوم اغزن تار چې تېر سو په دې باندې سترګې پټې کړې. البته موافقه یې هم وکړه خو سترګې هم پټې کړې. وروسته نور د 4.5 نفره چې دوی خوشي کول رئیس جمهور ته چا صلاحیت ورکړی؟ مثلا که اوس وایي چې زه د 500 صلاحیت نه لرم، دا د 4.5 نفرو صلاحیت تا ته چا درکړی؟ افغانستان ولسي جرګه لري، مشرانو جرګه شته، ملي شورا شته. که چېرته دوی غوښتل چې قضایه قوه باید په دې کې نظر اخلي. دا جرګه د دې لپاره وه چون امریکا فشار راوړ. امریکا فشار راوړی دی که چېرته تاسو سولې سره همکاري نه کوئ او لکه دا څنګه دا تېر 2 کالو کې خنډونه ایجادوي حکومت یې ویني، مونږ په تاسو باندې دغه 3 میلیارده 4 میلیارده ډالر نور هم قطع کوو چې بیا به طبعا افغانستان حکومت شړیږي. نو حکومت له ډاره د خپلو رسوایي له پټولو نه دغه جرګه راوغوښته. دا یوه نمایشي له دې لارې خپل حیثیت وساتي، د جرګې حیثیت وساتي او د او که یا د واک وغځول غواړي د دې اصل هدف د حکومت د واک غځول ده. د اشرف فکر کوئ له دې لارې ترلاسه کول غواړي که یا کېدلی شي چې ترلاسه یې کړي د جرګې له لارې؟ ځکه تاسو ویل چې جرګه امریکا جوړه کړې ده. جرګه د امریکا په فشار جوړه ده. دا دومره عجله یې وکړه، جرګه دومره په عجله نه جوړېږي. دا جرګه ټول دولت سازان دي، د ولسمشر غني د ټیم کمپاینران پکې ناست دي. دې کې ولس نشته. یو څو هغه د پارلمان هم اول رد کړله چې نه راځو، خو وروسته بیا زه نه پوهېږم څه معامله وشوله د ستانیزي صاحب او د دوی ترمنځ معاملې نه بعد دوی راضي شول چې د شرم ځای هم ده. ولې هدف د جرګې نه دوی اول خپل رسوایي او د خپلې ماتې پټول دي، دویم د خپل واک غیر قانوني وغځول دي. دوی دا ډار لري که چېرته سوله راشي موقت حکومت راځي د اشرف غني تر څنګ چې کوم کسان دي په شورای امنیت او ادارې امور کې دوی نه غواړي ولسمشر ته غلطې مشورې ورکوي او په اصطلاح غواړي خپل واک او غیر قانوني حکومت ادامه ورکړي. ډېره زیاته مننه. اصولي صاحب، د جرګې اساسي هدف څه و؟ د دغه جرګې څخه اساسي هدف حکومت دا و چې په دغه مهمه او افغانستان شموله پروسه کې د خلکو نظریات را خپل کړي، د خلکو سلا مشورې واقعي او که یا حکومت غواړي له دې لارې څخه خپل واک وغځوي او بالاخره یو ډول مشروعیت یا حیثیت خپل وساتي. د حکومت مسله خو حل ده اوس، خو د حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت مسله فکر کم د سوال لاندې نه ده. دلته یوازې حکومت دا وغوښتل چې تاریخ ته باید ځواب ویونکي خلک واوسي، نه رئیس جمهور. په همدې مسله کې هغه فشار، قانوني فشار چې په ولسمشر و، هغه یې د خلکو اوږو ته ورمبار کړ او په راتلونکي کې هم د ولسمشر ځواب لري چې خلکو دا پریکړه وکړه چې دغه کار باید وشي. ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه، هغه 4.5 زره کسان چې خوشي سول دې کې ولسمشر ته حکم یا صلاحیت چا ورکړی؟ د بندیانو په مورد کې تفکیک باید وشي. د هغه بندیانو چې د 400 البته هغه بندیان دي چې دوی د قتل، اختطاف او ډیر نور جنایتونو باندې مخکې مشال صاحب اشاره درلوده چې مالي خان او حقاني هغه بندیان و چې د کابل په زیاترو بریدونو کې دوی لاس درلودی، دوی ترهان. زه منمه چې ځینې مسایل شته دي او ځینې تېرېدنې ولسمشر د همدې دپاره کړي چې فشارونه یو خوا د ولس لخوا دي چې سولې ته باید غاړه کیږدو او بل خوا د بهرنیانو لخوا هم فشارونه شته دي چې تاسو او د ولسمشر ټیم باید تر یو حده سولې ته غاړه کیږدي او تېرېدنه د مسایلو څخه وکړي. خلک هم زموږ سیاسیون هم دا ویل چې ولسمشر نه غواړي چې سولې طلبۍ کوي او دوی د واک غځول غواړي او یا هم په د میز کې چې بحث پرې وشو همدغه مسایل غواړي چې د پردې تر شا دغه مسایل وغځوي. خو زه دومره ویلی شم چې د سول دپاره هره تېرېدنه چې د ولسمشر کوي او یا یې طالبان کوي دا په ښه پال نیسو او موږ لبیک ورته وایو. مسله دا ده د مولانا صاحب خبره چې مخکې یاده کړه
دغه خلک چې په 3 ورځو یا 4 ورځو کې راغوښتل کیږي دا هغه خلک دي چې تیره مشورتي جرګه کې ګډون کړی و او ګډون یې د ولس د انتخاب پر اساس و دوی رایه ورکړې وه او د خلک یې ټاکلي وو خلک ټاکلي وو او راغلي یعنې منتخب استازي وو چې په اوس کې بیا هم د ولس استازولي کولی شو بلکل د ولس استازولي کولی شوای د هر قوم د هر کلي د هر ولسوالۍ او د هر ولایت خلک پکې دي موږ هغه ګام چې د سول دپاره موږ لنډوي هغې ته باید لبیک ووایو یعنې یوازینی هدف د دې جرګې د دایرولو څخه د سولې فرصت ته لاره واړول زه په دې اند یم چون که چیرې لوی جرګې پرېکړه کړې وای چې دا 400 بندیان باید خوشي نشي دا بیا په دې معنا ده چې حکومت د کاسې لاندې نیم کاسه لټوله نو بناءً زه افغان سیاسیونو ته او زموږ تحلیلګرانو ته هم همدا وړاندیز کوم چې کوم قدم چې د سول دپاره جګیږي دا چې که د طالبانو لخوا وي او یا هم د حکومت لخوا وي هغې ته باید لبیک ووایو ډېر زیات مننه مطمئن صاحب اوس خو د طالب بندیانو البته د 400 طالب بندیانو چې پاته دي له 5,000 جملې څخه د دوی په تړاو باندې د جرګې له لوري مثبته رایه کارولې ده فکر کوئ که چیرې دغه بندیان خوشي کېږي خپله طالبانو باندې څومره باور موجود دی چې بین الافغاني مذاکرات ته راوګرځي او بیا بهانې ونه کړي خدمت شما عرض شود که طالبان هیچ وقت بهانه نگرفتن برای شروع مذاکرات بین الافغانی اگر باید داشته باشین در زمانی که قرارداد خروج نیروهای خارجی توافقنامه بین طالبان و امریکایی‌ها به امضا رسید در قرارداد طور درج شده بود که 10 روز بعد زندانی ها رها شوند و مذاکرات بین الافغانی شروع شود من خودم در همین تلویزیون طلوع این مسئله را بیان کردم که قبل از اینکه میدانهای جنگ گرم شود باید که حکومت 5,000 زندانی طالبان را رها کنه این را خود ما متيقن بودیم که اینا رها میکردن چون اینجا مسئله امریکاست جنگ امریکا در افغانستان بود نه از افغان‌ها امریکایی ها به هر شکلی که میشد چنانچه جرگه امریکایی ها فرمایش دادن به هر شکلی که میشد امریکایی ها این زندانی ها را رها میکردن اگر اینا همین زندانی ها را در همون 10 روز بعد از امضای توافقنامه رها میکردن قرار سخنهای جناب رئیس جمهور 11,000 نیروهای امنیتی افغانستان از بین نمیرفتند پس من فکر میکنم که طالبان آماده مذاکره هستند به می خاطر طالبان اشخاص برجسته و کارکشته را که در قطر تبادله کردن و روان کردن جدیدن اینا را روان کردن به خاطر مدیریت سالم در مذاکرات بین الافغانی چرا اینا علمای جید هستند و اینا کسایی هستند که امارت اسلامی بالا از اینا اعتماد داره که اینا در مذاکرات بین الافغانی وظیفه خود به شکل احسن انجام میدن طالبان آماده مذاکره هستند به شرطی که هر چیز زودتر همین 400 نفر زندانی که کسی میگه عقل عبدی داره و کسی یک چیز میگه کسی دیگه چیز و بالاخره اینا رها میشن اگر ما اینطور بگیم که 400 نفر در بین طالبان گناهکار هستند آیا به نظر شما او 4,600 نفری که رها شدن که اینا بیگناه بودن دیگه اینا هیچ کدام جرمی نداشتن بیگناه و بیجرم در بندیخانه افتاده بودن پس این کلش بهانه است 4,600 نفر طالبه که پیش از اینا مقصر و گناهکار هستند رها شدن 400 نفر دیگه که هم پیش از اینا مقصر و گناهکار هستند به هر چیز زودتر اینا رها شوند که مذاکرات بین الافغانی شروع شود و یک نتیجه مثبت بده ډیر زیات مننه مشال صاحب طالبانو باندې څومره باور لري چې بالاخره د یوې جنګي ډلې څخه د سیاسي موقف لپاره راتلو ته بالاخره د بین الافغاني خبرو لپاره همدغه ټغر ته راسي افغانان سره ګډې خبرې پیل کړي په داسې حال کې چې دغه بندیان یې خوشي باور باندې لري طالبانو خو تر اوسه پورې په خپلو فیصلو او خپل کردار کې داسې شی نه ده ښودلی سړی بې باوري پرې وکړي سره د دې چې اوس زموږ سیاسي په اصطلاح هغه مخالفین دي ولې تر حکومته زه په طالبانو باور لرم چې په خپله خبر ولاړ دي ځکه طالبان په خپله خبر ولاړ دي چې طالبانو کله په قطر کې مذاکرات شروع کړل کله چې په مسکو کې مذاکرات د افغانانو بین الافغاني مذاکرات شول د طالبانو موقف او د طالبانو هغه جدیت سولې ته ترې څرګند شو
په دې کې شک نشته طالبان به هم ستونزې ولري خو زه فکر کوم چې طالبان له جنګه ستړي دي طالبان په دې قناعت یې کړی ده چې نور سولې ته باید لاړ شو ولې بدبختانه حکومت د سولې په لاره کې خنډونه اچي دا 2 کاله خو یې خنډونه ایجاد کړي دي جدي خنډونه او معلوم خنډونه دا هغه نه دي چې افواهات وي جدي خنډونه ایجاد کړي دي دا اوس هم چې جرګه جوړه شوه زه فکر کوم دا د امریکا فشار ده او جدي فشار ده دومره فشار ځکه ولسمشر غني د فشار مقابل کې فشار کوي ولې اوس هغه فشار ووتلو اوس زه فکر کوم دې ته مجبور شوي دي چې سوله وکړي زه باور لرم چې طالبان به په خپلو کړیو وعدو ودرېږي او د سولې پروسې ته به کوي طالبان ولې دومره ډېر ټینګار پر دغه 400 بندیانو باندې کوي په بدیل کې افغان حکومت ویل چې نور کسان د معرفي کې هغوی به موږ ورخوشي کړو طالبان ولې له دې لارې غواړي مثلا پر جګړې باندې ډېر تاکید وکړي جګړه خو طالبانو تیزه کړې ده طالبان خو له اوله نه جګړه کوي طالبان خو له اولې ورځې نه جګړه کړې ده او د نظام مشروعیت یې تر سوال لاندې راوستی ده هغوی خپل په اصطلاح نظریات لري طالبانو دغه 4.5 نفره طالبانو ته اهمیت ماته ښکاري ډېر نه لري خبره دا ده چې ولې 4,000 خوشي کوم دا 500 نه خوشي کوم دا 4.5 حکومت دروغ وایي چې دې باندې حقوق الابدي ده زه خبر یم دې کې ټولو باندې حقوق الابدي دعوې نشته چا باندې خارجانو ادعا ده په چا د هندي اتباعو د قتل ادعا ده په چا باندې د امریکایانو د وژلو ادعا ده دې کې حقوق الابدي نشته حقوق الابدي په هغو باندې و چې خوښ شول حقوق الابدي په انس حقاني باندې اوس د شاه شهید لوی په اصطلاح چاودنه دوی کړې وه همدارنګه په نورو باندې نو دا حکومت بهانې جوړولې اوس د بهانو نه وډار شول فشار د امریکا زیات دی او حکومت نه پرېږدي چې دا کارونه وکړي ځکه چې حکومت خو ولس ورسره نشته څومره مطمئن یاست چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات اوس پیل شي اوس پیل کېږي اوس ځکه پیل کېږي چې اوس د حکومت اپوزیشن عبدالله د حکومت تر پرون په اصطلاح په اپوزیشن کې اوس عبدالله دغه رهبري په لاس کې اخیستې ده زه تر غني نه په عبدالله باوري یم چې عبدالله دا پروسه مخکې به وشي ځکه اشرف غني مستقل نه دی اشرف غني د 300 کسانو لاس کې دی چې هغه په شورای امنیت او ادارې امور کې دي د هغو مشورې مني د ولس مشورې نه اوري ولس تېر نه لرې دی 80% پښتانه له اشرف غني نه لرې شوي دي او لرې ولې دي د دې وړې حلقې له لاسه لرې دي نو اشرف غني اوس منزوي دی اوس مجبور دی هر هغه بوټي ته یا هر هغه لاس ته لرګي ته لاس ورچي دا سیلاب ونیسي نو اوس طالبانو ته به هم تزرع وکړي په خپله په ولسي لویه جرګې دا په اصطلاح لویه جرګه کې چې دوی پرون دایره کړې وه ولسمشر د تزرع خبرې کولې دغه سوالنامه چې کومه طرحه شوې وه په ولسي د لویه جرګه کې یو سوال یا به سوله کوو یا به وطن له منځه ځي داسې یو معنا درلوده نو دا خپله یو ډار دی ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلې چې که دا 400 بندیان خوشي نه کړو نو جنګ طالبان به جګړه تجدید کړي دا معنی لري چې اوس حکومت او ولسمشر یا ډار شوی دی یا طالبانو ته زارۍ کوي نو زه فکر کوم د سولې خواته نږدې شوي یاست طالبان سوله کوي بین المللي ټولنه سوله کوي امریکا له افغانستانه وځي امریکا نوره ستړې ده ټرمپ خپل سیاسي کمپاین کوي هغه خپل ځان ته کمپاین کوي اوس حکومت هم مجبور ده ولې اوس دا ښه خبره شوه چې د ډاکټر عبدالله په لاس کې راله زه په عبدالله باور لرم چې ډاکټر عبدالله کولی شي سوله وکړي او هغه د افغانانو کومې غوښتنې دي هغه د سولې د پروسې په جریان کې انتقال کړي ډېره زیاته مننه ماشال صاحب بیرته تاسو ته راګرځو حل ارشاد لپاره مهمه مسله دا ده چې اصولي صاحب چې اوس بین الافغاني مذاکرات ته په کوم شکل او په کوم بدلون سره افغانان کښېنستلی سي حکومت څه ډول ورتللی سي اوس وسلوال طالبان پر امارات باندې ټینګار کوي چې موږ همدغه امارات غواړو چې قایم کړو یا اسلامي شرعي نظام غواړو او حکومت بیا دلته پر جمهوریت باندې ټینګار کوي بین الافغاني مذاکرات په څه شکل په کوم اعتبار او په کومو شرایطو باندې پیلېږي ښه یو شي ته باید راشو هغه دا چې که چیرې طالبان غواړي چې زموږ باید سترګې توري ویښتان هم ځوړند دي څڼې هم غوړي او کابل ته باید راننوځو لکه څنګه چې پخوا کې د مجاهدینو سره وجنګېدل کابل یې ونیوه هغسې خوبونه دې نه ویني حکومت هم باید دا فکر ونه کړي چې موږ باید په لنکروزرونو کې وګرځو او په دې نیکټایو کې بیا هم په دې ډول چې د اوس یو په همدې ډول حکومت ولرو نه دواړه لوري باید تېرېدنه وکړي انعطاف وکړي یو بل ومني سره خپل هغه کسان چې رښتیا هم پوهیږي رښتیا هم په سیاست پوهیږي هغوی سیاست ته راوباسي ملایان ولیږي جوماتونو ته خپل منځونه دې ورکوي دا نه چې یو څوک په سیاست اصلا نه پوهیږي هغه راکش کړي د دفاع وزیري کړي یا یو څوک نه پوهیږي هغه د خارجه وزیري کړي لکه په تیرو کې نو زموږ هیله دا ده
چې په خپله برخه کې حکومت هم او طالبان هم انعطاف وښیي او بل ته لاس سره ورکړي، د خپل هغه پوه کسان چې په خبره پوهېږي هغه رامخته کړي، دوی خبرو ته وړاندې کړي چې په خبره سره پوه شي او په راتلونکي کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې افغانانو ته په درد وخوري. تر ټولو اساسه مسله دغه ده چې دواړه لوري ورباندې مخالفت لري. حکومت دلته پر جمهوریت ټینګار کوي او طالبان هلته پر اسلامي شرعي نظام باندې. بالاخره څه کېدونکي دي د راتلونکي په تړاو باندې؟ ښه، شرعي نظام په جمهوریت کې هم امکان لري. که طالبان غواړي چې شرعي نظام پلی کړي هغه په جمهوریت کې هم ممکن دی. اما که امارت غواړي، امارت په دې معنی چې میم پیشما ټول زما دا په هغه ډول افغانان نه ورسره مني. تاسو ولیدل په تیرو کې طالبان افغانستان ته راغله، یو دوه ولسوالۍ په شمال کې پاتې شوې، د هغې نه هم قرار کېننستل، ټوله انرژي د دوی سره مصرفوله. دوی آرام کړی شول؟ نه، بنان پکار ده چې دوی ووایي چې موږ جمهوریت منو، دلته انتخابات باید وشي، دلته ټاکنې باید وشي. هغه څوک چې رایه وګټي دي د نر غوندې راشي هغه ولسمشرۍ او ارګ ته ننوځي. که په زور دلته بیا هم دوی وایي چې موږ دلته امارت غواړو او په زور حکومتونه کوو، هغه وخت تیر شوی دی، دوی دلته حکومت نشي کولی. زه متیقن یم چې دوی به دلته 3 کاله هم په کابل کې تیر نه کړي. نو هیڅ ډله هیڅ ټیم نشي کولی چې په زور په افغانانو حکومت وکړي. مجاهدین راغلل دلته، اول که د کمونستان ویره شروع، کمونستان افغانستان ته راغلل په زور حکومت کولی شو. مجاهدین په دې ډول افغانستان ته راننوتل، په زور حکومت ونه شو کولی. طالبان راننوتل، په زور حکومت وکړ، نه یې وکړ. همدا اوسنی حکومت 20 کاله د ټولو بهرانیانو په ملاتړ باندې دلته و. دا یم او حکومت یې په هغه ډول ونه شو کولی لکه څنګه چې په کار و. طالبان هم باید دا ومني چې انعطاف وښیي، تېرېدنه وکړي او په ګډه یو حکومت جوړ کړي. ډېره زیاته مننه. مطمئن صاحب، نظر مو څه دی؟ طالبان له کوم فکر او کوم جوړښت سره راتلونکي دي؟ بله، مطمئن صاحب زما آواز اورئ؟ مطمئن صاحب، سوال مې دا و چې طالبانو په تړاو باندې بېلابېلې نظریې او اندېښنې موجودې دي چې طالبان به له خپل پخواني فکر او جوړښت سره راځي او دلته به اسلامي امارات واکمنوي. طالبان له کوم فکر او کوم جوړښت سره دلته راتلونکي دي؟ خدمت شما یک مسئله را عرض کنم که برادر موصولی یک مسئله را اشاره کرد که حال وقت از اون دوره تیر شده که چشما سرمه شود و کتلونگی و ریش. شما ببینین امو کسایی که چشما را سرمه کردن و لنگی و ریش داشتن، اینطور امنیت در افغانستان آوردن که امریکا و ناتو و تمام شرق و غرب او امنیت در افغانستان آوردن نتونست. ما وارثین انبیا را نباید استکان بگیریم. وارثین انبیا نظامی میشلانند که در امنیت از اونها در امریکا وجود نداره. من خدمت شما اینطور عرض میکنم که طالبا امارت اسلامی نمیخواین، طالبا نظام اسلامی میخواین، نظام شرعی میخواین. اونا میخواین که امی بیبندوباری و بیامنیتی. ببینین برادر عزیز، مسئله سر نام نیست که یا امارت باشه یا جمهوریت. اگر ما به جمهوریت توجه بکنیم، امروز یک رئیس جمهور کشوری که نام خود دموکراسی مانده، به خاطر برآمدن از او تا خیمه و جرگه، امروز ما از خانه خود برآمدیم، حتی طرف دشت برچی و طرف کوتسنگی و طرف حتی پس طرف پغمان ما را نمیمان که حرکت کنیم. این خود دموکراسی نیست، این خود دیکتاتوری است. اصولی صاحب گفت که در افغانستان کس به زور حکومت کرده نمیتونه. 20 سال است که در افغانستان توسط زور همین حکومت‌های کرزی و اشرف غنی به شکل زور اونا دیکتاتوری حکومت کردن. امروز پارلمان یک وزیر سلب صلاحیت میکنه ولی رئیس جمهور صدای پارلمان لبیک نمیگه، اونا را مسئول سرپرست این میکنه تا آخرین دوره روز ریاست جمهوری خود. بس ما طالبان له څه ډول فکر سره راځي، څه ډول حکومت سره راځي، څه ډول جوړښت غواړي چې افغانستان کې حاکم واوسیږي؟ طالبان میخواهند که یک حکومت افغان شمول که در اون نظامش 100% شریعت روای محمدی حاکم باشه و این زورگویی و این فحشا و این فسق و بی‌حیایی و این رشوتخوری و غصب زمین مردم و مال مردم و جایداد مردم، این میخواهند یک نظام بیاید که افغان شمول باشه و این شما متيقن باشین که 90% مردم طرفدار طالباست، طرفدار امارت اسلامی هستند. ما با مردم در تماس هستیم. اکثریت مردم از این حکومت ها، از این دموکراسی ها ناراض هستند. یک نفر مشکل داره در محکمه،
جیبایش خالی میشه، بودجه‌های پیسه را میبره و حق خود به دست خود آوردن نمیتونه. مردم دلسرد شدن از این رقم دموکراسی. این دموکراسی که غیر از رشوت و غیر از زورگویی و مسائل طالبان میخواین یک نظام باشه که تمام اقشار مردم افغانستان، یعنی افغان شمول باشه، افغان شمول باشه، در او نظام اسلامی حاکمیت داشته باشه، شریعت غرای محمدی حاکمیت داشته باشه. و طالب شما باور داشته باشین که طالب به خاطر مقام و قدرت جنگ نمیکنه. طالب اگر به خاطر مقام خود جنگ میکرد، به خاطر یک شخص حکومت خود از دست نمیداد. مگم ایره متیقن باشین که اونا فقط میخواین، میگن اگر امی جناب اشرف غنی شریعت غرای محمدی را در افغانستان حاکم بسازه، دست زورگویا را بگیره، رشوت و فسق و بی‌حیایی را از این ملک گم کنه، ما حاضر هستیم که امرای از یک جای شویم اگر اینا واقعا یک نظام شرعي به وجود بیارن. ډیره زیاته مننه. مشال صاحب، اوس مطمئن صاحب وایي چې 90% خلک د طالبانو ملاتړي دي او غواړي چې مثلا طالبان دلته راسي، خو طالبان بیا د واک یا انحصار په لټه کې نه دي او هغوی غواړي چې دلته یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. بالاخره څه پېښېدونکي دي د افغانستان د راتلونکي برخلیک په تړاو باندې؟ په دې کې خو شک نشته چې د موجوده حکومت خصوصا دغه تېرو 15 کالونو کې د ظلم، فساد، اداري فساد، خصوصا دغه یو اصطلاح عامه شوې د ټامیانو د فساد، د وزیر مالیې د فساد، د ادارې امور د فساد او د اشرف غني د نږدې کسانو د فساد له کبله خلک له حکومت نه ستړي دي. په قضا کې، په څانګوالي کې، په حوزو کې، په ټول نظام کې بدبختانه ولس ته ډېرې ستونزې ایجاد شوي دي. دغه 15 کاله خلک تر پوزې را رسېدلي دي. نو د دغه ستونزو، د حکومت ستونزو، د طالبانو د محبوبیت ګراف لوړ کړی ده. طالبانو ته اوس خلک د منجي په سترګه ګوري چې ګویا دا به بیا د دغه نظام د دغو غلو نه موږ خلاص کړي. زه فکر کوم چې د اوسني طالبان هغه شل کاله پخوا طالبان هم نه دي. اوس طالبانو فکر او جوړښت د فکر او د سیاسي جوړښت له لحاظه فکر کوم دوی به هغه طالبان نه وي او دا به هم نه وي. نو چې حکومت راځي، طالبان سره راځي، نو داسې خو هم نه ده چې بیخي به مکمل امارت اسلامي راځي. دلته چې کومه غټه فیصدي ولس ده، دا به هم زه امیدواره یم، ځکه امیدواره یم چې حکومت د ناکامۍ اوج ته رسېدلی ده. اوسنی حکومت د ناکامۍ اوج ته رسېدلی او دغه اوج ته نه وای رسېدلی د اشرف غني غرور سوله ځنډوله. اوس حکومت ډېر خراب وضعیت کې دی، مجبور دی سوله وکړي او دا د ولس په ګټه ده. طالبان هم سوله غواړي، حکومت هم مجبور شو، البته نه یې غوښتل، اوس مجبور دی سوله غواړي، نو دا په ګټه ده. زه امیدواره یم او له طالبانو نه هم هیله لرو چې طالبان هم د سیمې شرایط په نظر کې ونیسي، د ګاونډیو هغه خصومتونه چې هغه په نظر کې ونیسي او د افغانستان د خلکو دغه د 40 کلونو غم، ستونزې، ماتمونه دا په نظر کې ونیسي. د علما کرامو هغه مشفقانه حکم چې د اسلامي رسالت دوی لري، وراثت انبیاو کله چې دي نو دوی رسالت لري، د پیغمبرۍ دلته رسالت لري چې دغه وراثت په یو مثبت شکل باندې په افغانستان کې یو مثبت تغییر راسي، جنګونه ختم شي او دغه بې قانوني، غلا، فساد او حکومتي چور دا له منځه ولاړ شي او یو شرعي اسلامي معتدل نظام په افغانستان کې رامنځته شي. څومره باوري یاست چې بالاخره دغسې وضعیت راتلونکی دی؟ والله وایي ګوړه وایه خوله به مو خوږوي. موږ ورته خوشبینه یو، ولې باوري نه یو. حکومت ستونزې ایجادوي، حکومت هم دا اوس هم د سولې پروسې کې خنډونه ایجادوي، ولې د طالبانو د اصرار او د بینالمللي ټولنې د فشار او د حکومت د خوار حالت نه. یعنې حکومت کې دومره قوت شته چې د سولې پر وړاندې خنډونه ایجاد کړي؟ خنډونه ایجادوی شي. اشاره درلوده چې همدغه حکومت د امریکا له لوري منځته راغلی دی. حکومت نه تنها د امریکا له لوري منځته راغلی، په حکومت کې نیم امریکایان دي، نیم دو تابعیته امریکایان دي. هم مشاور د امریکا خپل بیا حکومت نه غواړي او که یا د امریکا په لاس ورته ویل کېږي چې دغسې وکړي. دوی داسې امریکایان دي، دوی پیسو پسې راغلي دي. دوی نه د امریکا لپاره راغلي دي، نه د افغانستان لپاره راغلي. دوی هلته ډریوران ول، په هوټلونو کې عادي کمپیوټر کاران ول، دلته راغلي دي وزیران دي، مشاورین دي، امنیتي ملي دي، غټې غټې چوکۍ دي، د میاشتې 200-300 میلیونه افغانۍ خوري. دوی د ما د تا غم نه خوري، دوی د وطن غم نه خوري. د افغانستان جنرالان دوی بیا به کړل، د افغانستان اردو دوی بیا به کړه، د افغانستان نظام دوی بیا به کړ. ځکه خو اوس موږ چې تر پرونه د طالب مخالف اوس موږ وایو چې تر دوی نه طالبان موږ ته ښه دي او طالبان اقلا هغه د اسلام او د شریعت په اصولو ولاړ دي. دوی خو نه په اسلام ولاړ دي نه په دیموکراسۍ. په دیموکراسۍ کې هم دا پرون کار چې دوی په لویه جرګه کې بلخیس روشن سره وکړه، دا په دیموکراسۍ کې شته، خو دا خو په امریکا کې هم نشته.
همدا کار د کرزي سره مو شو کرزي په وخت کې همدا ښځه جګه شو همدغسې بینر نه چا وډبوله نه چا په زور هغه ویستله کرزي به ملا چغې وهلې بانش ګپ نو دا یو په اصطلاح هغه دیکتاتور هم نشو مستبد نظام دی او دا مستبد نظامون الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم ملکونه له کفر سره باقي پاتې کېدی شي ظلم نو دا د ظلم حکومت دی ورځې اخرې دي ښه به دا وي چې طالبان هم په دغه حساس شرایطو کې په ملت رحم وکړي او د جامع اسلامي ملي او افغاني سولې لپاره کار وکړي. ډېر زیات مننه. اصولي صاحب باوري یاست چې وسلوال طالبان د دغه بندیانو له خلاصون وروسته جګړه کمه کړي او بین الافغاني مذاکرات ته راځي شي؟ ګورئ یوې مهمه موضوع ته باید موږ توجه وکړو هغه دا ده چې همدا طالبان به راشي د حکومت سره به یو لاسي دلته به پارک کې ناستي دوی بیا به هم د پاکستان نه نورې ډلې راځي او د همدا طالبان به له دغه خوا ورسره جنګي بنان د جګړې اساسي مرکز پاکستان دی په تیرو 40 کلونو کې افغانستان ته ترور وحشت بارود مرمۍ او اسلحې رالیږلي ځانمرګي رالیږلي افغانستان یې تباه کړی هر څه چې کیږي د پاکستان لخوا کیږي طالبان زه وایم چې طالبان به راشي افغانستان سره د افغانستان حکومت سره به لاس یو کي سبا به بیا څه کیږي بنان امریکا تر اوسه هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي چون پاکستان یې تړلی نه دی غړوندی اوس هم په خپلو لاسونو کې دی د هغه یې راکش کړی نه دی هغه د هغې لاسونه یې نه دي تړلي ورته طالبان د خوشبینه نه وي ځکه یو بل دښمن دوی ته هم په لاره دی چې هغه داعش دی او احمد دی محمود دی بیا به هم د دغه خوا طالبان د دوی سره جنګي دومره ویلی شم طالبان هم موږ کتلي وو دوی په افغانستان کې حکومت کړی په افغانستان کې دوی په هغه وخت کې پاتې شوي دي دوی د موږ ته نه وایي چې موږ سپینې پرختې یو چې راغلو موږ به شرعي نظام دلته حاکم کړو موږ دا وایو چې په اوسني نظام کې بې عدالتۍ شته دي دلته فساد اوج ته رسېدلی دلته مشکلات ښه پرېمانه دي اما طالبان هم لیدلی دي هماغه د یو سړي زوی ویل خاورې خوړې ملا ته ورغی ویل زوی مې خاورې خوري تعویز ورته وکړه تعویز یې چې کړی وروسته تعویز یې لیدلی وایي زوی د څنګه شو وایي اول یې خاورې خوړې اوس یې د ګندګیو خوړلو پیل کړی یو له بله بدتر دي څوک چې راغلي دي مولانا صاحب د نه وایي چې موږ شرعي نظام راولو هغه کوو دا کوو تاسو هم لیدلي شرعي نظام هم نه ده راوستی سمه د امنیت و په هغه وخت کې دوی یو ډول پرختې ورته ویلی شو چون په کابل کې هغه خلک سره لاس و ګریوان و چې یو بلې خوړل سره هغه د وخت مسله وه یوازې د امنیت مسله یې اما نور نه چاته ډوډۍ رسېده نه عدالت موجود و یو شی هلته نه و یوازې د امنیت مسله وه په خپله پاکستانیان ولاړ وو په کلو کوڅو کې به ولاړ موږ یې تلاشي کولو زه پاکستاني تلاشي کړی یم لکه نن مې چې امریکایي تلاشي کوي هلته پاکستاني تلاشي کولم دا به څوک ومني چې سبا د دوی په لاس پاکستانی را روان شوی یا هم دوی د پاکستان په لاس باندې را روان شوي او دلته بیا موږ تلاشي کوي د شریعت د پردې لاندې د اسلام د پردې لاندې اسلام سپېڅلی دین دی موږ مسلمانان یو دلته پلرونه مسلمانان وو موږ مسلمانان یو زموږ اولادونه به مسلمانان وي دوی د نه راته وایي دلته موږ شرعي نظام غواړو زموږ ژوند شرعي دی دلته په افغانستان کې موږ په شریعت کې لوی شوي یو په شریعت کې زیږېدلي یو دوی نه مسلمان کړي یو او نه مسلمانولی شي دوی هم افغانان دي موږ هم افغانان دي بنان دوی د ځان ته نه وایي چې موږ پرختې یو د دوی کړنې هم موږ لیدلي د اوس حکومت کړنې هم موږ لیدلي دي یو بل نه بدتر دي خدای دې وکړي چې اوس په افغانستان کې سوله راشي اوس انسانان شو ډېره زیات مننه مطمئن صاحب بحث راټولوو په وروستیو کې څه فکر کوئ چې بالاخره وسلوال طالبان او افغان حکومت چې یو پر بل باندې شدید ګزارونه کوي او جګړه دوام پیدا کړی د مخالفتونه یې اوج ته رسېدلي دي څومره باوري یاست چې بالاخره دغه دواړه لوري سره نږدې کېدونکي دي او په ګډه باندې به یو حکومت منځته راځي از طریق رسانه های شما ما همیشه میشنویم که هر کسی که در رسانه شما میآید اونا میگن که طالبا آماده مذاکره هستن و اونا طالبا چون حرفشان یک حرف است اونا در زندگی خودم دروغ نگفتن و در مطبوعات دروغ نمیگن اونا گفتن که ما در زمان ما مذاکره بین الافغانی را آغاز میکنیم که طبق قطعنامه دوحه در شرط اول ما آزادی 5000 زندانی است اگر 5000 زندانی طالبا رها شود ما این را تضمین میکنیم و متيقن هستیم که طالبان در مذاکره بین الافغانی حاضر میشن و ان شاء الله تعالی هر مشکلی که در بین دو جهت‌های متخاصم
اونا در سر میز مذاکره پیشنهادهای خود را میکنن و در اونجا باز معلوم میشه که مقصر اصلی کی است. ډیر زیات مننه. یک چیز خدمت شما مهربانی میکنم. مهربانی. اگر در مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان یا مردم افغانستان به توافق برسن و صلح در افغانستان بیاید، دیگه فکر نمیکنم که هیچ قوت قدرتی باشه در مقابل از بعد علم کنن و ان شاء الله. ډیر مننه مطمئن صاحب له تاسو څخه، مشال صاحب له تاسو څخه، اصولي صاحب له تاسو درې وړ مننه کوم چې بحث کې مو ګډون